او یو بل ډیر مزیدار حق چې رسول الله په موږ تاسو باندې دی درود د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک ذات باندې ویله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دې بارے کتاب لیکلی دی جلال الافهام. دا خبره به ذکر کړی دا چې رسول الله باندې درود ویل په کومه طریقه او کوم اجر لري. یو حدیث کې راځي امام احمد نقل کړی دی، امام مسلم، ترمذی دی ټولو. ابي مسعود فرمایي چې په یو مجلس کې موږ ناسو محمد رسول الله راغی او دا مجلس سعد بن عباده د خزرجانو قومندانو مشر چې به پیرینو یوشتو شهیدیږي. قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسحمين فلم نخطي فؤاده. ورېدې مجاهدونو دا کوم قومندان چې پیرینو وی چې موږ یوشتو پر زړه باندې دوړه او خطا شوی موږ نه دی، حقیقت دې چې به شهید ده. بشیر ابن سعد رسول الله له ویل چې یا رسول الله، الله رب العزت موږ له امر کړی چې په تا باندې درود وایو، نو موږ په تا باندې درود څنګه وایو؟ سلام خو در باندې آسان دی وایو. نبی صلی الله علیه وسلم دغه د منځو درود او خدلو چې اللهم صل علی محمد، الله نزول د رحمت او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په آل د محمد باندې علیه السلام، کما صلیت علی ال ابراهیم، لکه څنګه چې نزول د رحمت کړي په آل د ابراهیم علیه السلام او په رسول الله باندې برکتونه راولېګو او په آل د محمد صلی الله علیه وسلم باندې لکه څنګه چې درېګلې دي په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. دا طریقه ورته او خدله دلیل په دې باندې چې د درود دواره کې علماء ډېر کتابونه لیکلي، خو اساسي او بنیادی درود اقا درود دی چې کوم موږ تاسو منځ کې وایو دی ډېر اجر دی. دې ته ویل شي درود ابراهیمی منځ کې داخله کې وای، نو په دې باندې ډېر اجر دی. رسول الله چې ترغیب ورکړي دا غم دې خبره ده. یو حدیث کې راځي امام ترمذی نقل کړي پر روایت د ابو هريره سے باندې قال دا فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله فرمایلی دی ما جلس قوم، یو قوم نکینی په یو مجلس کې فلم یذکر الله، چې نه پاږي کې الله یاد کی او نه پر رسول الله باندې درود وای، مگر د دوی دا مجلس په دوی باندې د قیامت پر ورځ باندې افسوس او ارمانی. څه مطلب؟ په یو مجلس کې چې خلک کینی او په دې کې په رب العالمین باندې حمد ونویل شي، رسول الله باندې درود، قیامت ورځ باندې کله انسانان چرته راوچت شي، نو د خپل مجلس په دوی باندې به افسوس شي چې ولې موږ پر باندې درود ونویلې او زموږ د الله خو کړه کدي انسانانو لبکنه